د ویزو د ځنډ له امله د افغانستان د والیبال ملي لوبډله له مرکزي اسیا سیالیو پاتې شوه. السلام علیکم. نن چهارشنبه د 1415 لمریز کال د سرطان میاشت 11 چې له 2016 زیږدیزي میلادي کال د جولای له 22 نیټې سره برابر ده. پام وراړم یو مهم خبر ته له یاران ټلویزیون څخه. د افغانستان د والیبال فدراسیون وايي د پاکستان له لوري د ویزو د ناوخته صادرېدو له امله د افغانستان د والیبال ملي لوبډله ونه توانېده چې د مرکزي اسیا د والیبال ټولنې د 2016 کال په اتلولۍ کې ګډون وکړي. سره دلته دا یو دعوتنامه ده د پاکستان د والیبال فدراسیون له اړخه چې موږ ته دا دعوتنامه د والیبال فدراسیون ته رالېږل شوې ده چې په دې کې شپږ جانبه شپږ کشوره دي، شپږ هیوادونه دي، 10 هیوادونه دي په دې کې چې دې کې د افغانستان په نوم باندې د افغانستان ته دا دعوتنامه راغلې ده. او په دې میاشت کې زموږ هر هغه کار چې دوی په اصولي برخه کې یا قانوني برخه کې دوی ته مراحل کړي هم دي، لیکن په اخر کې چې زموږ سره په دې دعوتنامه کې پولیس کې د ازبکستان د والیبال ټیم وجود نه لرلو، لیکن زموږ سره اوس په 48 غنټو کې یا په 48 ساعتونو کې د ازبکستان ټیم دوی رجستر کړی هم دی او ویزې هم ورته ورکړل شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ملي لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په کابل کې خپل چمتووالی او تمرینونه په بشپړه توګه ترسره کړي وو، خو د لوبغاړو او روزنیز پلاوي د ویزو د ځنډ له امله ونه توانېده چې پر ټاکلي وخت پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وايي که څه هم د لوبډلې ویزې وروسته صادرې شوې، خو تر هغه وخته د سیالیو مهالویش داسې پړاو ته رسېدلی و چې د افغانستان ګډون نور امکان نه درلوده. د مرکزي اسیا د والیبال ټولنې د 2016 کال اتلولي د جولای له 22 تر 29 د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ترسره کیږي. تر اوسه پاکستاني چارواکو د افغان لوبډلې د ویزو د ځنډ په تړاو رسمي څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وايي د ویزو ځنډ د دې لامل شو چې افغان لوبغاړي له یو مهم نړیوال ورزشي فرصت څخه بې برخې شي.